کری صاحب بیا به تو لایب ته دوره جړلې دي چې ډېر مو ته جړلي کری صاحب په الله یقین وکړه چې پوسا جړوره چې تو ایوا او ته بعد خبره نه دی کړې دوی بس مکمل انداغه کنځلې دي صحابه او توهین دی په دې خو دین نه کیږي دین خو په دې کیږي کری صاحب څه ته دلایل راوړي څه جواب راوړي په دې خو نه کیږي کری صاحب حسین صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کری صاحب څنګه چال دی ښه یې جوړې په خیر یې قدرمن سي مهرباني وکړئ کری صاحب که تو ته یو شي زه د سبق کې غږېدلی وم مو حق قبول کړی و که درته یو شي الله اعلم ډېر وخت وتلی ده ستاسو نوم څه شی ده زما نوم حسن ده دغه مې وایه ضرورت ورته نشته او عبدالرشید جان ته پاتې دی کری صاحب ډېر وخت ورکې ووت تقریبا دې میاشتې ښه به کېږي تقریبا زه تاسو سره خبرې بیا نه دي شوي کری صاحب الله مو وساته خدای جل وعلا د استقامت در نصیب کړي خدای جل وعلا مو کری صاحب مهمې خبرې سې راغلی یم کری صاحب مهرباني بیا مې تاسو لایو په اورېدو کری صاحب چې کومې کنځلې کې د صحابهو ته په خدای یقین وکړه چې مو په خولې نه رسي کری صاحب په خدای یقین وکړه چې اوسه پورې مو ژړو رسي سترګو کې مو اوښکې تویږي تو حوصلې ته تو جرات ته تو پښتونولۍ ته په دواړه لاسه سلام کوم کری صاحب قربان موسم د زړه سره دا اوس تا حق قبول کړی د الحمدلله تا خو به کوم اهل بیت له لاسه نه وي ورکړي له اهل بیت سره د نوره محبت زیات سوی ده که نه ده زیات سوی په لا اله محمد رسول الله کری صاحب چې کوم ورځې مې دا حق قبول کړی دی هغې ورځې نه دسته مې زړه سکون کې دی زندګي مې جوړه دی یوه روپۍ رسته نه وي خو د زړه مې داسې وي چې شهزاده مخکې به پیسې رسه ډېرې وي خو زړه کې مې سکون بیخي نه و کری صاحب الله اکبر الله دې تاسې وساتي خدای مو وساته دغه شیان خو د زړه سره الله دې ټولو ته هدایت نصیب کړي دغو ته وایو چې کنځلې مه کوئ راسئ د اهل بیتو حقیقي دین ته راسئ علمي میدان ته راسئ نو خدای جل وعلا دې تا ته استقامت در نصیب کړي او دوی ته دې الله هدایت ور نصیب کړي تاسو زړه مه خفه کوئ انشاءالله په دې لاره کې به تکلیفونه راځي موږ به دعوت ورته کوو دوی دې کنځلې کوي یو وخت کې به الله جل وعلا دوی ته هدایت نصیب کړي کری صاحب بیا به تو لایب ته دوره جړلې دي چې ډېر مو ته جړلي کری صاحب په الله یقین وکړه چې پوسا جړوره چې تو ایوا او ته بعد خبره نه دی کړې دوی بس مکمل انداغه کنځلې دي صحابه او توهین دی په دې خو دین نه کیږي دین خو په دې کیږي کری صاحب څه ته دلایل راوړي څه جواب راوړي په دې خو نه کیږي کری صاحب بیا چې کومې زیاړې شوي دي کری صاحب هغه په سار زه دنه بخښنه غواړم الله دې وبخه الله دې تاسو وبخي تاسو په الحمدلله اوس ضرورت دې ته نه لرئ الله دې موږ تاسو ټولو ته بخښنه وکړي دوی ته دې الله هدایت نصیب کړي نو دا خو دغسې نو یو وخت کې به تا هم همدغسې د تا په شمول چې نورو کسانو هغوی هم اوس الحمدلله له دې شیانو نه توبه کړې ده نو دوی به هم توبه وکړي الله دې توبه ور نصیب کړي الله دې توفیق ور نصیب کړي دا شیان پرېږدي کری صاحب بیا توی وی ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې دوی خپل ګروپونه جوړ کړي دي د کنځلو دپاره دغه دپاره زه درته قسم سره یم چې بالکل همداسې دا چې دوی خپل ګروپونه جوړ دي هغوی دو زیاړي زورل کوي دا یې دو ته وبسلي چې تاسو زیاړې کوئ صحابه او توهین کوئ دو ملیانو ته زیاړې کوئ نو په دې خو نه کېږي کری صاحب وارث خو مرګ شته وارث خو به د سترګې پټېږي وارث خو به الله ته مخامخ کېږو که نه الله کری صاحب زه نورې خبرې نشم کوی بس الله د ژوندی لره حوصلې ته مو سلام ده
الله د هر همیشه سرلوړی لره همداسې اوسي خو د خپرونې پرې نږدی الله پوک انشاءالله تو ته نوره جرات دیر که الله پوک قاري صاحب خبرې نشم کوی په خدای د سپارم الله مو منس خدای مو منس الله مو استقامت نصیب کړي خدای جل وعلا مو استقامت نصیب کړي آمین. الله مو استقامت نصیب کړي نعره تکبیر. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي او تاسو ته دې الله استقامت حسین جندر نصیب کړي ښه